په د پاکستان کې د نبي دعوې نه وسولې او چې څوک دا خبره کوي یا پورته کوي یا ولي د اسلام دپاره 5 منټه قانون نه دی راغلی. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله مولانا العظيم. دلته پر سټیج باندې ناست زموږ سره محترم مشران علماء کرام لغړیان او دلته په پرلط کې ناست علماء کرام مشران سپین ږیري ځوانان ستاسو د ټولو په اجازه باندې وخت هم کم دی تفصیلي مجلس ملګرو وکړي فیض محمد صاحب هم ښه تفصیلي مجلس وکړي زه به دوې خبرې کوم نور مشران به هم تقریرونه کوي خو زه به دا یو شی درته ووایم چې په کوم ملک کې موږ اوسېږو د دې نوم اسلامي جمهوري پاکستان دی و دې ته یې دا نوم ورکړی دی په دې کې به دغه شان یې په دې کې به اسلام یې په دې کې به جمهوریت یې نو موږ ته چې نن دلته ناست یو ته یې وګورئ دا 80 کاله کېږي په د پاکستان کې موږ اوسېږو په دې کې کوم اسلام روان دی د دې قانون پر اسلام دی د دې عدالت پر اسلام دی د دې تاڼه پر اسلام ده د دې کله پر اسلام ده او د دې ملک ادارې پر اسلام دی. محترم اوس کم شان ما یاد کو نن په پاکستان کې په دا 80 کاله کې د اسلام دپاره 5 منټه قانون نه دی راغلی خو بیا دلته موږ هم اسلامي جمهوري پاکستان وایو چې په دنیا کې په کم ملک کې په ټوله دنیا کې چې په یو ملک کې د اسلام توهین او بې عزتي سوې ده په دا پاکستان کې سوې ده نوم خو اسلامي جمهوري پرېښی دی خو چې څومره توهین د اسلام د مدرسو د قرآن د علماو توهین سوی دی هغه په دا پاکستان کې سوی دی. دلته په دا پاکستان کې خلکو د خدایي دعوې نه وکړې دلته په د پاکستان کې د نبي دعوې نه وسولې په بار وسوې دلته د قرآن شریف توهین نه وسو لا برته موږ هم دا وایو چې اسلامي جمهوري پاکستان جمهوریت خو اول سته نه ستا د جمهوریت نوم پرېښی دی کم شی پر جمهوریت سوی دی خو بیا هم زموږ صدا لار ورکه ده که مشر دی که کشر دی برته د اسلام ناره هم پر ویي که ملا دی که عالم دی او برته د جمهوریت ناره هم پر ویي چې کوم وخت د اسمبلۍ له څوک ځي پر دا سیټانو څوک راځي څوک د قرآن دا واخلي ودې وایي چې موږ په جمهوریت طریقه در اسمبلۍ زه رسېدلی یم چې کوم څوک چا دلته د حق خبره کړې وي هغه دلته نه وي هغه به په جیل کې ناست یا به هغه ورکوي نو زه پر خپلو سیاسي مشرانو غږ کوم که هغه علما دي که هغه د قوم پرسته جماعتو مشران دي چې بس دوی خدای قرآن ته وګوري بس دوی و سره کښېنئ سره یو سئ یوه ورځ پر یوه حمله کول بله ورځ پر بل ټکان کول بله ورځ بل پورته کول دا دې هېڅوک دلته زړه نه ښه کوي چې پر پلانکي مولوي صاحب ټکان وسو او زه به دلته پراخه پښه په پاکستان کې ګرځم نن که پر مولوي صاحب کېږي سبا ملک صاحب پر تا کېږي نن که پر ملک صاحب کېږي سبا پر خان صاحب کېږي نن که پر سیاسي کېږي سبا پر عالم کېږي دا 80 کاله یې موږ ته وینو چې کم څوک د حق خبره کوي کم څوک د رښتیا دپاره راوتلی دی هغو په دا پاکستان کې سر خوړلی دی په ټوله دنیا کې وګوره چې یو ښه عالم دی هغه په پاکستان کې دی چې یو ښه سیاستدانه دی په پاکستان کې دی چې یو ښه وکیل دی په پاکستان کې دی چې یو ښه جج دی په پاکستان کې دی چې د هرې ادارې یو ښه سړی په پاکستان کې خو د دې نه اهله حکمرانانو د لاسه او د دې نه اهله ادارو د لاسه یا په خوله کې یو څه ډوکې ور وغورځي هغه په دې رانیسي او چې څوک دا خبره کوي یا پورته کوي یا ولي نو زه پر خپلو مشران دا غږ کوم چې بس دی سره یو سئ پرون پر مولانا صاحب باندې حمله سوې ده ټکان پر سوي دي د دې څه مخکې پر حافظ حمدالله صاحب ټکان و حمله وسوه بم پر پټاوس تر هغه څه مخکې پر سراج الحق صاحب وسوه د هغه رقم پر محمود خان د ماکې سوي دي
د هغه رقم پر نورو مشرانو سوي دي د حیدرآباده موږ موټونه کوو د سرکار په خوله د ادارو په خوله هر څه کوو باید د مشرانو څخه زموږ دا خواست دی موږ خو اواز در ځای نه رسېږي سره کښېنئ د پښتانه آخري فیصله وکړئ جرګه جوړه کړئ د هر ګوند خلک راوغواړي چې کښېنوئ چې که څه د پاکستان پر کومه خوا بیایي دا پاکستان څنګه کوي او بله خبره دا شاواني د بلوچستان ته زه دا وایم دا شاواني صاحب د ویډیوګانې کې یا په زور ګاډیانې بیایي موږ هغو ته دا وایو سپهلوانه کښېنه ځان د مځکې ووه بریتونه دې خارې ووه ستا منډې خوندې اسلام آباد ته په مارچ ځې او ته دلته د ادارو په خوله یا د کرنیلانو د جرنیلانو په خوله ما ته غرژې چې دا کم چا ته راپورته کړی د هغو پښې موږ پر سر وراړولي دي ته خو به یې بچې خو د دا سټیج په توسط زه تا ته وایم پرون زموږ لغړیان خوټ سوي دي بله ورځ ویشتل سوي دي د دا هرې وینې پور به موږ راخورو انشاءالله ټول به په اتحاد و په اتفاق دلته سره درېږو وما علینا الا البلاغ المبین